سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د عربستان په اړه جالب راپور لرم. تمه ده ویډیو تر پای وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. تر 3 کاله ځنډ وروسته قطر او سعودي عربستان خپلې اړیکې یادې کوي. قطر، سعودي عربستان او کویټ پریکړه کړې چې په خپلو کې به ډیپلوماټیکي او سوداګریزې اړیکې عادي کوي. غربي رسنۍ بیا وایي چې دا اړیکې د امریکا په منځګړیتوب عادي شوي دي او د ټرمپ زوم جرارد کوشنر به د اړیکو د بیرته عادي کېدو په مراسمو کې هم ګډون وکړي. عربي رسنۍ بیا وایي چې قطر د اړیکو د عادي کېدو په بدل کې له سعودي عربستانه 9 میلیارد ډالر زیان هم غوښتی دی، ځکه د دوی هوایي شرکت په دې موده کې زیانمن شوی او دوی باید دا خساره جبران کړي. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او کویټ 3 کاله مخکې له قطر سره په دې خاطر اړیکې پرې کړې وې چې ګواکې دغه هېواد په سوریه او عراق کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي، خو دوحې دا تورونه رد کړي دي.